ځوانۍ خصوصي پوښتنه کوي د 15 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ مې د ځواني عمر درکړی و دا دې په څه شي کې تېر کړ. دریم بیا د دنیا د ګټلو چې دا دنیا د په روا ګټلې وه که په ناروا. څلورم د دنیا د خرچه کولو چې دا دنیا د په کومه لار کې بیا ولګوله. پنځم د علم چې تا ته مې دین در ښوولی و علم څومره د عمل په کړی چې دغه پوښتنو جوابونه نه یې ورکړی شوي. نبي علیه السلام قسم خوري چې څوک د خپله ځای نه قدم وانخلي. تر 15 کلنۍ خو موږ کنکیو په څه پیږو نه. د 15 کلنۍ نه تر 10 کلنۍ نه د کرکټو نه خلاصېږو، د فوټبال او د والیبال نه خلاصېږو، نن بیا سینماوې په جوب کې شو، د فیسبوک نه خلاصېږو. دا عمر په دغه کې برباد شو چې کله د 40 کلنۍ نه واوړو بیا د دنیا د ډیروالو سوچ را سره پیدا شي. 10 کلنۍ نه چې پورته کېږو بیا په دنیا لګیا شو. دا د خدای معرفت د خدای عبادت به بیا څه وخت کوو چې کله په خوله کې غاښ ولویږي ختم شي، په غوږو کوڼ شي، پس د هغه نه بیا خدای پاک ورپه یاد چې بیا اذانونه شروع کړي. اذان هم نه یې زده. بیا تاسو وینئ چې په دا جماعتو کې له سپیکرو کې اذانونه ټول داسې سپینګیري کوي چې کلمات یې نه دي زده. اقامت بیا دی وي، بیا د ملا څنګ دی ویني چې دومره لوی بزرګ تر جوړ شي چې په مخکې سب کې بیا ولاړې تر اوسه دې سود کوه، غلا دې کوله، زنا دې کوله، دروغ دې ویلې، نارواوې دې کولې، اوس بیا بزرګ شو اول سب تا ویني. په اخر وقت کې در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبر است، بعد از پیری هر گرگ زاده می شود پرهیزگار. وای په ځواني کې توبه د پیغمبرانو عادت ده. په سپینه ګیره خو هر د لیوه زوی چې په خوله کې غاښونه بند شي ختم شي بیا لیوه میږي نه شي خوړی بیا وایي چې دا حرامې دي. پس د هغه نه بیا خدای ته نه وکړي د ځان سره فیصله دغه ورځ یقیني ده، خو دا جنازه شکمنه ده. مرګ هم یقیني ده د هر انسان چې ټول به عمرو کافر هم د مرګ نه انکار نشي کولی، خو جنازه څوک پیدا کړي څوک یې نه کړي پیدا، کفن څوک پیدا کړي څوک یې نه کړي پیدا. نو خدای پاک دې موږ تاسې خپل مقصد ته ورپام کړي چې د کوم مقصد دپاره پیدا یو چې د الله معرفت ته، د الله عبادت ته، او هغه بې علمه نه کېږي. لږ علماو سره تعلق شروع کړه، په اخلاص شروع کړئ، په علماو یې غټه مه ویایئ. دا 15 روپۍ چنده چې ورکوئ بیا یې په ملا غټه ویایئ چې ملا ته تنخواه ورکوم، ملا ته چنده ورکوم. چې په کروڑونو روپۍ ورکړي یوه بسم الله چې په تا زده کړې ده د هغې یوې بسم الله عوض نشي ورکولی. یوه کلمه چې په تا زده کړې ده د هغې عوض نشي ورکولی. په دغه کلمه ته د جهنم نه بچ شوې، که نه خدای نه خسته ځای به په جهنم کې و ټول عمر کافر به تر دنیا تېرېدې. دا اسلام او نه اسلام په چی معلومیږي؟ خو په علم معلومیږي. دا کفري ملکونه خو هم دغه انسانان دي. ولې کافران دي؟ علما نشته، د علماو سره تعلق نشته، د دین خبرې اورېدل نشته، بیان نشته. هغه څه کوو کفري ملکونه. موږ تاسې اسلامي ملکونه تاسې لږ دا د غرو طرفو خلکو ته لاړ شئ. دا ناستو خلکو کې خپل قوم وګورئ، د ما قوم وګورئ، د تا قوم وګورئ چې دا څوک د علماو نه لرې دي، اکثره ناسنت